ښاغلی ولسمشر ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړله. د بریتانیا د لومړۍ وزیرې سره او یو شمېر مهمو وزیرانو سره ناسته درلودله. کومو نتیجو ته ورسېدلی یم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه چې ماته موقع راکړله. تاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه او هیله ده چې نن د کرکټ میچ ټولو افغانانو ته زړه پورې وي او کرکټ ټیم باندې ویاړو. ښاغلی ولسمشر وخت هم ډېر کم دی ستاسو او د کرکټ لوبې لیدلو ته غاړې راشئ وګورئ او د لیدونکو د کرکټ لوبغاړو سره هم ولیدل. پیغام مو هغوی ته څه وه؟ پیغام مې اول دا و چې موږ ټول باندې ویاړ کوو. هر وزیر یا وزیرې او خپلا مخصوصا صدر اعظم د دوی کارنامې یادونه وکړه. دا افغانستان واقعا تنها یو ټیم نه ده، دا یو سمبول ده. د کرکټ ټیم هر افغان ته دا ښودلی شي که اوچت هدف وټاکئ، شاید په مراتب اسانتره یې څوک ته ورسېږي تر دې چې ټیټ هدف وټاکئ. ټیم د ټیم خاصیت لري او دا کارنامه چې دوی کړې ده 20 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې به د چا باور نه و. نو ما دا ضروري ګڼله چې اوس د افغانستان کرکټ ټیم دا 10 اوچتو ټیمو ته راغلی راسم او خپل ملاتړ او د یو افغان په حیث باندې او د یو ولسمشر په حیث باندې دوی سره څرګند کړي. ډېره مننه. خدای مو ساته. بخیر اوسئ.